This is me Fazli Ahad, your spoken English and Amazon trainer. Bismillahirrahmanirrahim. Product Hunting Part 2. فنننی کلاس کې به مونږه د پروډکټ هانټینګ پارت 2 کو صحیح ده. په پارت 1 کې مونږه از د کړیول چې مونږ به پروډکټ هانټینګ څنګه کو، پروډکټ هانټینګ الیجیبিলিټی بسوي صحیح ده. نن به مونږه چې کله پروډکټ هانټینګ کو په امازون یو ای ای اینڈ کې اس ای مارکیټ پلیس باندې نو څنګه به کو د هغې دپاره به مونږه داسې څه لاره اختیارو چې زمونږه ټایم پې سیف کیږي صحیح ده، چې مونږ ته په کم وخت کې هر څیز چې دی هغه زمونږه په الیجیبیلیټي باندې برابریږي، هر پروډکټ مونږه په اسانه باندې کتی شو صحیح ده. پروډکټ هانټینګ پارت 2 کې به مونږه سرچ کو amazon.ae. amazon.ae چې دی دا به مونږه د څه دپاره استعمالو، دا به د یو ای ای دپاره که فرض که مونږه په یو ای ای کې په دوبۍ کې پروډکټ هانټینګ کوو صحیح ده، نو مونږ به په amazon.ae باندې کوو. که فرض که مونږه په امازون کې اس ای مارکیټ پلیس باندې پروډکټ هانټینګ کوو، یعنی په سعودي عرب مارکیټ پلیس باندې پروډکټ هانټینګ کوو، نو بیا به مونږه amazon.sa به مونږه سرچ کوو صحیح ده. دا زه تاسو ته پریکټیکلی هم ښیم، خو لږ شانتې تیوري درته وایم چې تاسو په دې باندې پوه شئ، نو بیا درته پریکټیکل هم په دې کلاس کې ښیم. ټیک ده. سرچ ا کیورډ لایک شیمپو. مونږ به یو کیورډ سرچ کو په امازون باندې صحیح ده د شیمپو. مونږ به شیمپو سرچ کو کله چې مونږه په امازون کې شیمپو سرچ کو، په ای ای کې، په دوبۍ مارکیټ پلیس کې یا په سعودي عرب مارکیټ پلیس کې، نو زمونږ سره بلها شیمپوان را واخلي صحیح ده. کم از کم 48,000 نواله تر لاکه پورې، لاک پلس زمونږ سره بلها شیمپوان را واخلي. نو دا لاک یا 48,000 شیمپوان په دا به مونږه څنګه پروډکټ هانټینګ کوو؟ دا خو بلها ټایم اخلي چې مونږه 1 لاک پروډکټ ګورو یا 48,000 پروډکټ ګورو، نو دا خو بلا شی ټایم اخلي کنه صحیح ده. نو د ټایم سیوینګ دپاره، یعنی ټو سیو ټایم اپلای ا فلټر. که مونږه فرض کا خپل ټایم سیو کول غواړو، خپل ټایم بچ کوو صحیح ده، نو مونږ به څه فلټرې دي هغه به اپلای کوو. د هغې په مدد سره به د پروډکټ دا ویلیو چې دی دا کمیږي. یعنی که فرض کا پروډکټ وي 1 لاک صحیح ده، مونږه شیمپو سرچ کو، هغه پروډکټ زمونږ سره د شیمپوانو 1 لاک، مونږه فلټرلی اپلای کو، نو دا به کم از کم 28,000 10,000 40,000 ته به دا راکوزیږي. دا فلټر ولی مونږه اپلای کو، د دې څه ضرورت دی صحیح ده، د دې امپورټنس څه دی، نو دا درته هم لږ شانتي وایم. کله چې مونږه amazon.ae یا .sa باندې پروډکټ هانټینګ کو، نو د هغې دپاره به مونږه فلټرې ځکه اپلای کو چې مونږ ته پته ولګي چې په دې پروډکټ دا پروډکټ چې دی دا اف بی ای سیلران په دې شته که نه، اف بی ای والی خرڅوي که نه، یعنی فلفلمنټ بای امازون داسې څوک شته چې هغه اف بی ای کوي په دې پروډکټ باندې. نو مونږ د دې دپاره به زمونږ سره په امازون کې فلټر وي، هغه به مونږ اپلای کو. دا زه تاسو ته پریکټیکلی ښیم وسو، خو صرف تاسو دا تیوري زده کوئ چې مونږه د فلفلمنټ بای امازون فلټر اپلای کو صحیح ده. نو زمونږ سره به د 1 لاک پروډکټ که د شیمپوانو یا د نور صحیح، دا به زمونږ سره ډایرکټ را کم شي چرته 80,000 ته یا 60,000 ته. دا نور چې دی د اف بی ام سره زمونږ کار نشته، فی الحال مونږ اوس اف بی ای کو، چې کله اف بی ام کو نو د هغې به درته هم طریقه کار ښیم صحیح ده. ښه، فلفلمنټ بای امازون. د فلفلمنټ بای امازون دی ته وایي، تاسو ته ما مخکې ویلي ول چې هغه فلفل کوي څوک، امازون یې فلفل کوي، چې ذمواري امازون اخلي، کسټمر ته امازون لیږي، ریټرن امازون سنبالوي، ریفنډ امازون سنبالوي، په سیلر باندې ریسپانسیبیلیټي کمه وي. د څه دپاره چې دی پکې پروډکټ هنټ کې، پروډکټ پکې چې دی لیسټ کې، پروډکټ پکې سورس کې، د دې دپاره امازون په اف بی ای کې دا ذمواري اخیستې ده د سیلر صحیح ده.
او د کسټمر. بیا چې مونږه کسټمر ریویو فلټر اپلای کو، چې کله مونږه کسټمر ریویو فلټر اپلای کو الته به زمونږ سره یو ریویو فلټر چې په هغې کې به وي یو سیلر ته یو پراډکټ ریویو به وي د 3 نه واله د 4 پورې. صحیح ده؟ مطلب 3 سٹار به ورته یا لګېدلی یا به ورته 4 سٹار لګېدلی یا به ورته 2 سٹار لګېدلی. نو مونږ به کم فلټر اپلای کوو؟ مونږ به هغه فلټر اپلای کوو چې کم 3 سٹار والی یا 4 سٹار والی چې د دې نه په کمه وي، نو هغه فلټر به مونږه نه اپلای کوو، ځکه هغه فلټر هغه پراډکټ چې دی د هغې کسټمر ریویو ښه نه وي. کسټمر چې دی د هغې پراډکټ نه مطمئن نه وي، صحیح ده، هغه پراډکټ صحیح نه وي، پیک یې ډوپلیکیټ یا وټ ایور جو بي و، خو د هغې د وجې نه کسټمر چې دی ریویو ښکلي نه وي ورکړي. نو موږ به د کسټمر ریویو دپاره چې دی مونږ به فلټر اپلای کوو د 3 یا د 4. صحیح ده؟ دا زه تاسو ته هم پریکټیکل ښیم. بیا به مونږ پرایس ګورو. صحیح ده؟ د پرایس فلټر به هم مونږ اپلای کوو. د پرایس فلټر به ولې مونږ اپلای کوو؟ صحیح ده؟ او دا ولې ما دلته کې لیکلي چې 25 AD او 25 to 50 AD، دا زه تاسو ته ایکسپلین کوم. ګوره، د پرایس فلټر چې دی که نه، د پرایس ډیپینډ آن یور بجټ. دا پرایس چې دی که نه، دا ستاسو په جب باندې ډیپینډ کوي، ستاسو په بجټ باندې ډیپینډ کوي چې ستاسو سره څومره پیسې دي د پراډکټ اخیستلو دپاره. نو د دې دپاره چې دی مونږه پرایس فلټر به اپلای کوو. پرایس فلټر مونږه د څه دپاره اپلای کوو؟ د پرایس ډیپینډ آن یور بجټ. پرایس چې دی دا ستاسو په بجټ باندې ډیپینډ کوي. صحیح ده؟ چې ستاسو سره په جب کې 100 روپۍ دي، کم پراډکټ اخیستی شئ، د 100 روپو پراډکټ اخیستی شئ، نو د هغې دپاره هم خپل فلټر وي. په دې کې داسې فلټر وي چې داسې پراډکټ وي، صحیح ده، چې هغه مونږه هنډ کوو، مونږ وایو چې زمونږ سره دونه روپۍ دي. صحیح ده؟ زمونږ سره فرض که مونږ یو پراډکټ دی هغه مونږ اخیستی شو د 19 ریال نه واله تر د 25 ریاله پورې، یا د 19 ریال نه واله تر د 19 درهم نه واله تر د 25 درهمه پورې مونږ پراډکټ که اخیستی شو، نور زمونږ سره بجټ نه وي، نو مونږ به فلټر اپلای کو د د 25 AD اپ ټو 25 AD یا اپ ټو 25 ریال. صحیح ده؟ بیا دی 25 to 50 AD. 25 to 50 AD چې د چا سره بجټ سیوایي. صحیح ده؟ د څوک چې دی د چا سره په جب کې پیسې سیوایي چې اوزو د مطلب بجټ سیوا کومه چې ماته په پراډکټ کې نور هم پراپټ پاتې کیږي، نو هغه به بیا د 25 نه واله تر د 50 په منځ کې چې کم فلټر دی هغه به اپلای کوي. بیا د یو سیلر وي، صحیح ده، هغه سره پیسې چې دی هغه ډیري، هغه به د 150 نه واله تر 350 AD پورې فلټر اپلای کوي. بیا د هغې نه ورسره ډیري پیسې، نو هغه به د 350 نه واله تر د 100 پورې AD والا یا ریال والا فلټر اپلای کوي. اوس تاسو په دې باندې پوه شوئ چې مونږ به د ټایم ټو سیو ټایم چې مونږ کله وخت بچ کوو. صحیح ده؟ د هغې دپاره به مونږ فلټر یې لګوو. فلټر به ولې لګوو؟ ځکه چې دا به زمونږ وخت چې دی هغه کموي. په 1 لاک پراډکټ چې مونږ ګورو، نو دا به زمونږ ټایم ډېر زیات خرابوي او ډېر زیات ټایم به راله اخلي. خو که فرض که مونږ دا فلټر یې اپلای کو، نو زمونږ هغه ټایم چې دی هغه به سیف شي او مونږ ته په اسانه باندې پراډکټ میلاویږي او مونږ به په اسانه باندې بیا پراډکټ هنټینګ کولی شو. راځئ اوس سکرین طرف ته ځو چې هلته کې پریکټیکلی وکړو چې دا فلټر یې به مونږ څنګه لګوو. د ټول ناول به مونږ راشو اوس ګوګل کروم ته. ګوګل کروم به مونږ راواړو په لیپټاپ کې. صحیح ده؟ او دلته به سرچ کو amazon.ae. amazon.ae چې کله مونږ سرچ کو، بیا به مونږ انټر ووو. صحیح ده؟ نو زمونږ سره به د دوبۍ مارکیټ پلیس کولاو شي. دا زمونږ سره د امازون د دوبۍ مارکیټ پلیس دی، امازون UAE مارکیټ پلیس دی. زمونږ سره د امازون مارکیټ پلیس چې کوم د دوبۍ دی هغه کولاو شو. اوس دلته کې به مونږ کیورډ سرچ کوو، دلته کې به مونږ پراډکټ سرچ کوو. لکه فار ایگزامپل زه دلته کې سرچ کوم شیمپو.
صحیح ده. ما شیمپو سرچ کړلو، ټیک ته زما سره څومره شیمپوانې راواغېستلو، دلته کې راواغېستل د 30,000 پورې د شیمپو ریزلټ یې راواغېستو، د 30,000 پورې زما سره د شیمپوانو ریزلټ یې راواغېستو. ټیک ده. اوس به مونږ دلته کې فلټرې لګو، دلته کې به مونږ فلټرې لګو. صحیح ده. چې کم امازون فلفل کوي، څوک اف بی ای کوي، چې اف بی ای والا پروډکټ کم دی، نو د اف بی ای پروډکټ فلټر لګولو د پاره تاسو دا ګورئ فلفلډ بای امازون. صحیح ده. نو دلته کې دا لاندې په دې ځای به کلیک کوئ. صحیح ده. یا فلفلډ بای امازون باندې به تاسو کلیک کوئ. نو چې تاسو په فلفلډ بای امازون باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به راشي د اف بی ای پروډکټ هنټ، د اف بی ای پروډکټ. صحیح ده. چې کم اف بی ای سیلران دي، کم په پروډکټ باندې کم اف بی ای سیلران دي، نو هغه پروډکټ به تاسو سره شو شي. دا وګورئ اف بی ای دی. صحیح ده. نو مونږه فلفل بای امازون فلټر به مونږ څنګه اپلای کوو، د دې ځینه به اپلای کوو دا په یو ای ای مارکیټ پلیس کې. صحیح ده. بیا چې دی بیا به مونږ دلته کې وس بل دغه چې دی اپلای کوو کسټمر ریویو والا، چې کسټمر ریویو څونه یي. صحیح ده. تاسو ته ما ویلي ول چې د 3 نه واله د 4 پورې، او د 3 نه واله د 4 پورې یا تاسو د 5 پورې هم چې دی د پروډکټ دا کسټمر ریویو چې دی کتی شي. 5 چې دی نو دا زمونږ سره فل ریویو ده، 5 ریویو زمونږ سره د کسټمر چې دی دا فل ریویو ده. نو تاسو به ګورئ د 3 نه واله تر د 5 پورې. صحیح ده. نو مونږ ګورو دلته کې 4 والا، نو مونږ سکړلو 4 یو سلیکټ کړلو. ټیک ده. 4 باندې مونږ کلیک کړلو نو زمونږ سره پروډکټ څو ته راکم شول، 8000 پروډکټ ته راکم شولې. دا زمونږ سره اول 30,000. نو مونږ چې فلټرې اپلای کړلې د اف بی ای او د کسټمر ریویو، نو زمونږ سره د 30,000 نه ډایرکټ پروډکټ راکم شول څو ته 8000 ته. ها اوس دلته کې چې دی ګوره اپ ټو 30 AD. اوس که ته یو پروډکټ ګورې چې هغه د 30 AD پورې وي، مطلب د 30 درهمه پورې وي، چې ستا سره بجټ په جب کې دی د 30، نو ته ګورې چې زه د 30 والا پروډکټ چې دی هغه هنډ کما، نو ته به کومه فلټر اپلای کې 30 AD والا په دې به کلیک کې. که فرض کته وي چې نه زه د 30 نه والا تر د 45 AD پورې چې کوم پروډکټ دی هغه ګورم، نو ته به هغه د هغې دپاره به دا په دې باندې کلیک کې په 30 to 45 باندې. که بیا ته د دې نه سیوا کېږي نو بیا به 45 to 70 70 to 100 to 100 AD to 100 AD and above. دا زمونږ سره اهم فلټرې دي. کم داسې بلها شي نورې هم فلټرې دي، خو زمونږ سره چې کم اهم فلټرې دي نو د هغې طریقه کار مونږه زده کړلو په یو ای ای مارکیټ پلیس باندې. لکه زه اوس په دې باندې کلیک کوم چې تاسو ته پته ولګي چې زمونږ سره د 30 نه واله 30 د 45 پورې چې کم پروډکټ سیل کیږي په امازون باندې هغه زمونږ سره راواخلي. نو دا وګورئ 35 33 38 34 بیا داسې 32 36 38 39 دا زمونږ سره 30 31 دا زمونږ سره پروډکټس راواغېستل. نو دا اوس زمونږ سره څو ته راکوشول 1000 ته. اوس په دې 1000 کې چې دی مونږه پروډکټس په اسانه کتلی شو. په 30,000 کې پروډکټ هنټینګ چې و نو هغه ډېر په ګرانه کېدو. اوس چې مونږه 1000 پروډکټ ته راکوز کړل، مونږ به فلټر یې اپلای کړلې، نو څه چل وشولو زمونږ سره د 30,000 نه پروډکټ 1000 ته راکوز شولو، نو څه وشولو زمونږه ټایم چې دی هغه سیف شولو. صحیح ده. مخکې به په کلاسز کې بیا BSR سرچ کوو، بیا به مونږ هغه پروډکټس په خپله ایلیجیبیلیټي باندې برابرو. نور اوس چې دی اوس به مونږه امازون سعودي عرب مارکیټ پلیس څنګه راړو، نو مونږ به امازون په کروم ته به بیا راشو، سرچ به کوو amazon.sa. amazon.sa به مونږه سرچ کو، نو زمونږ سره به د سعودي عرب مارکیټ پلیس کولاو شي. د کوم ځای؟ د سعودي عربو. که فرض که مونږ په سعودي عرب مارکیټ پلیس باندې پروډکټ هنټینګ کوو، نو مونږ به څه وکړو
amazon.sa به سرچ کو که پرس که مونږ په دوبۍ مارکیټ پلیس باندې پروډکټ هانټینګ کوو نو د هغې دپاره به amazon.ae سرچ کوو د سعودي عرب دپاره به amazon.sa سرچ کوو ټیک ده ښه دلته کې مونږ اوس ګورو پرس که ګورو مونږ چې ټویز دا کیلونی نه دي مونږ دا ګورو ټویز ماشومانو والا کیلونی چې دي دا مونږ ګورو نو دلته کې ګوره زمونږ سره یې ریزلټ څونه راواغېستو مونږ چې ټویز کیورډ سرچ کړلو زمونږ سره یې 50,000 پروډکټس راواغېستل نو دلته کې به مونږ هغه شان طریقه وکړو پلپل بای امازون پلپل بای امازون به مونږ کلیک کو دا فلټر به مونږ اپلای کو نو زمونږ سره پروډکټ څو ته راکوشول 30,000 ته راکوشول اوس به مونږ دلته کې ریویو چې دی هغه 3 یا 4 یا 5 به مونږ سرچ کو 4 مونږ ریویو کسټمر سرچ کړله نو زمونږ سره پروډکټ څو ته راکوشولو 20,000 ته پروډکټ راکوشولو ښه بیا پکې مونږ چې دی ایج پکې سلیکټ کوو صحیح ده یا پکې مونږ چې دی ریال سره دغه سلیکټ کوو چې زمونږ سره په دونه بجټ کې پروډکټ پکار دی نو دا زمونږ سره د پرایز هغه رینج دی د پرایز هغه رینج دی مونږ بدلته کې دا چې دی دا داسې را دی خوا کو مونږ وایو چې د 30 نه والا زمونږ سره چې کم دی د 1500 ریاله پورې کم پروډکټ دی هغه د هغې په منځ کې چې کم پروډکټ دی هغه زمونږ سره راواخله یا به مونږ وایو چې د 30 نه والا تر د 50 پورې چې کم پروډکټ خرڅیږي په 30 نه تر 50 ریاله پورې هغه راواخله نو هغه به زمونږ سره راواخلي نو ګوره دای زمونږ سره راواغېستل 48 ریال SAR مطلب دی سعودي عرب ریال 48 ریال یې راواغېستل 58 ریال 28 ریال دای زمونږ سره مختلف پروډکټس راواغېستل نو دا اوس څو ته راکوشول 20,000 پروډکټس ته راکوشول اوس په دې کې دلته کې ایج هم ورکړی دی چې د کم ایج دپاره ته پروډکټ هانټینګ کې د 1 year پورې چې کمی مطلب د بیبي چې کم وي زمونږ سره د 1 year پورې د هغې دپاره تاسو پروډکټ ګورئ که نه د 1 نه والا 2 year پورې د 3 نه والا 4 year پورې د 5 نه والا 7 year پورې داسې چې اوس تاسو کم پروډکټ ګورئ نو مونږ به سرچ وکړو چې مونږ ګورو د 1 نه والا د 2 year پورې پروډکټس چې کم ده بیبي ټویز دي صحیح ده نو زمونږ سره به دا راواخلي زمونږ سره پروډکټ څو ته راکوشول 1000 ته راکوشول نو اوس به مونږ په 1000 کې پروډکټ هانټینګ چې دی هغه په اسانه کولی شو دا زمونږ نننی کلاس د پروډکټ هانټینګ پارت 2 په نیکسټ کلاس کې به مونږ انشاءالله د پروډکټ هانټینګ چې دی هغه پریکټیکلی به مونږ پروډکټ د دې نه راچوتو او هلته کې به مونږ ګورو چې دا برینډ نه وي صحیح ده په ایلیجیبیلیټي هر څیز به له مونږ ګورو چې FBA سیلران په دې کې سوري ټوټل سیلران پکې سوري نو په نیکسټ ویډیو کې په نیکسټ کلاس کې به درته زه هغه ویمه ښه که فرض کا څوک پیډ کورس کول غواړي زمونږ آنلاین کورس کول غواړي نو زمونږ سره رابطه وکړئ په دې نمبر باندې 0348 22 019 40 مونږ به تاسو ته آنلاین کورس هم کوو صحیح ده دا زمونږ نننی کلاس که ستاسو خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ کمنټ ښکلی وکړئ صحیح ده د نورو ملګرو سره شیر کړئ والسلام